د الله رب العالمین دومره نعمتونه دي په موږ او تاسو باندې چې موږ او تاسو په شمار کې نشو راګیرولای. ځکه الله رب العالمین فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. عزت مند د الله رب العالمین دومره نعمتونه دي په موږ او تاسو باندې چې موږ او تاسو په شمار کې نشو راګیرولای. والله العظیم ډیر نعمتونه کړی په موږ او تاسو باندې الله رب العالمین. ور صحیح عقیده د قران او د سنت منهج دا هم یو عظیم نعمت دی چې الله رب العالمین موږ او تاسو ته راکړه. ډېر خلک داسې دي چې هغه د غواګانو عبادت کوي، غواګانو ته سجدې کوي، قبرونو ته سجدې کوي، د زیارتونو نه غواړي، د قبرونو نه غواړي او دغه شان د غواګانو عبادت کوي. بعضې خلک د ونو عبادت کوي، د کاڼو عبادت کوي. او موږ له الله رب العالمین دومره ښکلې عقیده راکړې ده د قرآن او د سنت چې موږ او تاسو خالص د الله سبحانه و تعالی عبادت کوو، د الله بندگی کوو. د الله رب العالمین ډیر شکر ادا کوي چې موږ او تاسو له الله سبحانه و تعالی خسته علما را کړی دي. ورته چې په کلی علاقه کې دي یو د قرآن او د سنت داعی او ربانی عالم په دې باندې خوشاله شه. دا د الله د طرف نعمت دی. نعمت کو چرته دینه شکر وکړه او دی عالم ته د سپک وکتل، دی داعی ته د سپک وکتل، الله سبحانه و تعالی باندې دا نعمت ضرور اخلي. نو د داسې خلکو هغه قدر وکړي، د قرآن او د سنت چې کوم عقیده ده په دې باندې منګولې ولګوئ او په دې باندې د الله رب العالمین شکریه ادا کړئ چې موږ او تاسو له بهترین عقیده راکړې ده د قرآن او د سنت. دا په ټولو نعمتونو کې هغه بهترین نعمت دی او عظیم نعمت دی چې الله عز وجل موږ او تاسو له راکړی دی. نو الله دا ټول د الله سبحانه و تعالی د طرف نعمتونه دي. خبرې کول، اوریدل، لیدل کول، ګرځیدل، دا ټول د الله سبحانه و تعالی د طرف نعمتونه دي چې موږ او تاسو له راکړي دي. ورنه دا پوښتنه د هغه چا نه وکړه چې الله عز وجل هغې نه دا نعمت اخیستی دی، هغوی له الله سترګې ورکړي دي خو هغوی لیدل نشي کولی او دغه شان هغوی خبرې نشي کولی. هغوی اوریدل کولی شي خو خبرې نشي کولی، یا خبرې کولی شي اوریدل نشي کولی. حافظه الله رب العالمین درکړي دام د الله نعمت دی. حلال رزق الله رب العالمین درکړي دام د الله سبحانه و تعالی نعمت دی. نو کوم او تاسو غواړو چې دا نعمتونه دي موږ سره پاتې شي او الله سبحانه و تعالی دې نورم زیات کړي، نو یو کار به موږ او تاسو کوو چې د الله رب العالمین عبادت وکړو، د الله بندگی وکړو، د الله شکر به وباسو. او که چېرته موږ او تاسو دې برعکس او د دې په مقابله کې د الله معصیت شروع کړو، موږ او تاسو نه دا نعمتونه اخلي او موږ